حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د تمام جهان سردار دی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسول خدا دی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم محبوب کبریا دی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خاتم الانبیاء دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ها هستی ده چې د هغه په راتلو سره د کیسر او د کسرا په ایوان کې زلزلې راغلي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ها هستی ده هغه راتلو سره دنیا روښانه شوله. محمد صلی الله علیه وسلم ها هستی ده چې د هغې اشارې سره سپوږمۍ دوه ټوټې شوه. صلی الله علیه و آله وسلم ها هستی ده چې حجر او شجر ورته سلامونه کوي. وسلم هستی ده چې د نبوت تړوار دی هم په صادق او امین بللی شو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امام المرسلین. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ها هستی وه چې خدای پاک والا په ورځ قیامت شفاعت کبرا نصیب کړی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هستی ده چې الله تعالی د خپل نامې سره د هغه مبارکه نامه یوځای کړې ده. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ها هستی ده چې د هغه د خولې نه به د مشکو د عنبرو نه هم زیاته خوشبويي تله. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه هستی ده چې د هغه په شان سره قرآن ویل والضحی واللیل اذا سجی، د هغه په شان سره قرآن ویل واللیل اذا یغشی، د هغه په شان سره قرآن ویل ورفعنا لک ذکرک. څو ورځې وړاندې په سوشل میډیا باندې د پښتون بنيري د آیډینا زمونږ د پاک پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی شوې ده او داسې کافرانه الفاظ ویلي دي چې په هغې سره د ټولې دنیا د مسلمانانو زړه ته دک او درد رسولی دی. په دغه سلسله کې زمونږ دې خوږو طالب علمانو د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره د عشق او د محبت یو عقیدت پیش کړی دی او داسې کافرو او زندیکا او مرتد خلکو ته دا پیغام ورکوي که تاسو زمونږ د پیغمبر په شان کې ګستاخي کوئ خو یاد ساتئ موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې د هغې په حرمت باندې دا زمونږ د سر د تنه جدا کیدی شي خو لیکن موږ داسې ګستاخي دا نشو برداشت کولی. انشاءالله العزیز موږ به د خپل پیغمبر په ناموس باندې ننګ کوو او هر قسم قرباني کو راځي د هغې نه په شا باندې نه